أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وپابندي د مانځه کوئ وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ وما تقدمو او هغه څه چې تاسو یې مخکې لیږئ لانفسکم د خپلو ځانونو د فیدې دپاره من خیر د نیک عمل نه تجدوه نو مونده به کوئ هغه لره عند الله د الله رب العالمین سره ان الله یقینا الله رب العالمین بما تعملون په هغې عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر ډیر لیدونکی دی مؤمنانو ته رغبت ورکولی شي چې تاسو د مونځ او د زکات وغیره حفاظت کوئ دا به تاسو د آخرت د عذاب نه بچ کی او په دنیا کې به هم په دې سره ستاسو غلبه او نصرت وي الله رب العالمین دلته درې آداب بیانوي یو د مانځه پابندي کول دویم زکات ورکول او دریم هر نیک عمل د ځان نه مخکې آخرت ته لیږل چې په دې کارونو سره مصیبتونه اسانیږي او د الله رب العالمین مدد حاصلیږي په دې اعمالو سره صبر پیدا کیږي د الله رب العالمین سره تعلق پیدا کیږي په بنده کې استقامت پیدا کیږي جنت په حاصلیږي ځکه مؤمن چې دشمن ته شکست ورکوي نو په اعمالو سره وجه دا ده چې دشمن چې د مؤمن سره دشمنی کوي نو د اعمالو د وجې نه نو کله چې مؤمن په اعمالو ټینګ شي نو د دشمن مقابله به د الله رب العالمین سره راشي او د الله رب العالمین مقابلې ته څوک ټینګېدی شي او کله چې مؤمن صحیح اخلاق او اعمال اختیار نکي او دا هم د هغه په شان بد رد وی او د اعمالو پابند نه وي نو دواړه د الله رب العالمین مخلوق دی او د دوو مخلوقو مقابله شوه نو باطل خو زیات دی واقعي خبره ده چې هغه به غالبه کیږي الله رب العالمین د منځ نه مدد راکږي همیشه دپاره دشمن په عمل وهلی شي د دې وجې نه اوس هم کافران دا کوشش کوي چې د مؤمن د الله رب العالمین سره تعلق ختم کی فحاشي بدګماني پکې پیدا کی چې د الله رب العالمین مدد ته کټ شي نو اعمال صالحه صرف د دشمن د وهلو دپاره نه دي بلکې دا یوه فایده د عمل صالح ده او د عمل صالح نور بشماره فواید دي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله بیا فرمایي چې الله رب العالمین به ستاسو د هر نیک او بد عمل بدله درکوي په دواړو جهانونو کې دغه پاک ذات نه هیڅ څه وړوکی غټ پټ ښکاره ښه او خراب عمل پټ نه دی دا په دې وجه وفرمیل چې دا خلک اطاعت طرف ته متوجه شي او د نافرمانۍ نه بچ شي وما تقدمو یعنی دا مه ګڼئ چې د جهاد حکم راتلو پورې به صرف منځ او روجي ادا کولو سره ثواب ملاویږي بلکې هر یو نیک کار چې د خپلې ښېګړې دپاره مخکې لیږي نو د هغې اجر به درته ملاویږي په دې کې په یهودیانو تعریض دی چې دوی خو ستاسو د عفو او صفحې قدر نه کوي لیکن د الله رب العالمین په نیزه دا ضایع نه دي خیر هر نیک عمل ته وایي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې وشي او اخلاص پکې وي که صدقه وي او که د علم سکار وي او که نیک بچی وي مینه زایده دی او د تاکید دپاره استعمالیږي لانفسکم ظاهر دا ده چې دا قید د دې دپاره لګی چې نیکۍ سره الله رب العالمین ته څه فایده نه میلاویږي بلکې دا ګمان وکړي چې دا زموږ خپله فایده ده لیکن الله رب العالمین پې رضا کیږي او په دې کې ترغیب دی چې د ځان د نجات او د فایدې دپاره عمل او کار خو هر انسان خوښوي نو بس په نیک عمل کې جلتی کوه تجدوه عند الله یعنی د هغې اجر به مونده کوئ په نزد د الله یا بعینه دغه عمل به د الله رب العالمین سره مونده کوي الله رب العالمین به تاسو ته د قیامت په ورځ ستاسو عمل درښی چې دا ستاسو عملو نو په دې کې په یو عمل باندې د اجر حاصلېدو دپاره دوه شرطونه وښودل یو دا چې لانفسکم نیت به د خپل ځان دپاره کړی وي چې الله به په دې باندې ماته اجر راکوي او دویم دا چې من خیر نیک عمل به وي یعنی هر هغه عمل چې د قرآن او سنت سره برابر وي
په باطل عمل او د سنت مخالف عمل باندې اجر نشته. وما تقدمو ځکه فرمایي چې مخکې به عمل لیږي، پس د مرګ انسان عمل نشي کولی، ځکه فرمایي چې مخکې نه راولېږه. پس د مرګ کله صدقه جاریه کیږي، لیکن هغه به هم ژوند کې هو اجر به پس د مرګ نه هم در رسیږي. ژوند کې به وقف کی نو د مرګ نه وروستو به درته ثوابونه در رسي. ان الله بما تعملون بصیر. ټول الله ته معلوم دی، د هیڅ چا عمل ته نه ورکیږي، هر چاته په دغه د عمل مطابق جزا او سزا ورکوي. نو په دې کې وعده هم ده او دمکی هم. ایمان والو ته فرمایي ستاسو عملونه زه وینم، نیکه بدله به درکوم. کافرانو ته الله فرمایي چې ستاسو بد اعمال ما ته معلوم دي، سزا به درکوم، سم شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.